لاکډاون په سبزي منډي کې هم دی، دا لاکډاون په هسپتال کې هم دی. دا وایرس چې کوم دی صرف په ډبل سوارۍ کې نه دی، دا ما په خپله بځانې خود پولیس ته مې ښودلي په موټر کې څلور 15 کسان ناست دي، د هغې دپاره وایرس نه یا او د یو غریب سړی د ګاډۍ والا ټینګوي، سایکل والا ټینګوي او موټرسایکل والا ټینګوي، هغې ته دا لاکډاون دی. دا په تاړه کې هم پکار دی دا لاکډاون، دا په هسپتال کې هم پکار دی، په جوماتونو کې چې کوم دی 3 4 15 فوټه چې کوم دی ځای پرېږدی، تاسو په تاړه کې په خپله پرېښي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، دې ټیم کې زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم شهاب خان. نن د روژې درېیمه ورځ ده، کم دا لاکډاون چې لګېدلی دی، په دې لاکډاون حوالې سره موږ دکاندارانو سره هم ملاویږو او د کسټمر سره د عوام سره به هم ملاویږو چې دې لاکډاون سره خلکو ته کم تکلیفات دي او څه مشکلات دي، هغې نه به تپوسونه کوو. موږ سره اوسئ. حکومت وایي چې سارې به 9 بجې ورکړو واهه او 4 بجې به ورکړو لکه بندو. نو مین خبره خو دا ده چې دا خو روژه ده او غریب خلک خو چې سهار دغه دیاړۍ مزدورۍ لټ شي دغه 3-4 بجې د هغې چوټي شي چې مونږ ور بند کړو. نو مین خبره د غریب سړي به وکړو چې لکه هغه دیاړۍ مزدوري واخلي نو هغه پې خامخا دا نه څه چای چیني څه اوړه غوړي واړي او کور ته به پې یوسي. چې مونږ ور بند کړو نو مونږ ته مشکلات دي او غریب سړي ته بیا دمنه سیوا مشکلات دي. اول خو تاسو د پښتو نیوز ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو په یستو سخت حالات کې رااله او زموږ د غریب خلکو ناچار خلکو تاسو ته پوس وکړو. حالات دا دي رورې چې خانه حکومت وزیر اعلی صاحب څنګه اډر کړی دی چې 4 بجې به تاسو لاکډاون شروع کړي. نو لاکډاون چې کوم دی خانه دا زموږ د غریبۍ کار دی. دا زه سهار 9 بجو نه 10 بجو پورې د 4 بجو پورې خرڅولی نه شم. ټول خلکو روژه ده، دا خو ما د ورکوټې خوراک دی. نو څنګه چې کوم دی 4 بجو پورې دا زه ایله ورکړم او غریب سړی چې کوم دی ستا د غریب خلکو طبقې خوراک دی. دا چې کوم دی 4 بجې چې مزدورکار راشي خان هغه د خپل مزدورۍ نه واپس راشي او مال راځي ما کار نه لګولی. نو څنګه به چې کوم دی خان هغه باندې لوبیا چڼه وړي یا هغه خپل بچو له چې کوم دی چرګ خو نه شي وړی او خو چې کوم دی خان نن باندې به ډوډۍ راوالي زما لوبیا ولنه شلو په لوبیا راوالي یو دیر شي په ماسته به راوالي. نو ماشوم به خپل ماشومان سره ماښام رو جماعت وکړي. فرض که چې 10 بجې زه بند کړم او غریب راشي نو به څنګه خان خپل بچو له وړي. دویمه خبر ده په خپل مزدورکار خلک یو نو تاسو 4 بجې مونږ باید دا کار بند کړې. زما کور کې واړه واړه بچي دي، زه هغې لپاره سوړل په خول پکار دي که دا چې زه خرڅ کړم خپل بچو له به یوسم. تاسو ډېر شکریا چې تاسو موږ خواله رالی. دا لاکډاون دی او زموږ تنورونه بند دي. دا 4 بجې یادې چې 4 بجو نه پس به دا کو بند دي لاکډاون به لګي. نو دا خو روژه ده، موږ خو ورځې خو خلکو روژه وي نو موږ به څه ټایم دا خمبیرانو دا دغه وباسو. او دا ما پرون خمبیر کړی هغه هم پاتې شو. پولیس والا راځي تنګول کوي او دکان وښکته که او بره که 2 پیرې دکان بند کو بیا هم به کولاو کو. نو دا څه حساب دی؟ خو زه د سپیر پارټ روزګار کار دی، د سپیر پارټ کار خو هر ټایم کېږي، هر ټایم باندې چلیږي او زه 4 بجو پورې ټایم برابر چې موږ خپل دکانونه بند کړه. دا تاسو کتئ چې دغه دکانونه بند دي. خو ما پرون دلته لمبیانو نه روټۍ وړه، دې ملګري نه مې روټۍ واغېستله. یار هغه ما کور ته یوړه ډېره زیاتې 4 بجې ما یوړلې لکه زه چې تلم کور ته نو ما ځان سره واغېستې نو چې روژه ماتې ټایم کې خورې نو هغې نه بیا څه جوړ شي. او لمبۍ روټۍ او تا د ښه پته هغه چې ګنټه مثاله شي بیا د خوراک نه وځي. نو دې خلکو ته ډېر غټ تکلیف دی. لمبیانو ته شو، دا لکم چولو والو لوبیاګانو والا شو، دا خلکو ته خوراک کوم چې لکه د ریګولر کار لکه پخلي والا داسې خبره به وکړو. د پخلي والا د ډېر غټ تکلیف دی. لکه مهرباني وکړئ تاسو په دې غریبو خلکو وګرځئ. دا 12,000 روپو کار خو نه دی چې تاسو 12,000 روپۍ ورکړئ په 12,000 ځان خلاص کړئ. دلته خلک تباه شو، په کورونو کې خلک غرق شو، ماشومان تباه او برباد شو. د دې خبرو خو دا مطلب نه چې تاسو په خلکو کرفیو ولګوئ، لاکډاون ولګوئ، سهار 8 بجې راځه او 4 بجې ځه. دا خو روژه د 1200 پورې خلک ودئ. دا منډی دا بنده کړې ده هلکان نه مو سهار ورتلل ماښام متلل بیا دې نه پرېښودل نو بس کور کې که داسې ناست دي. اوس روژه هم راله مخکې ورروجو کې شکر دی هلکه هر ماښام به زمین کار و. اوس دا روژې چالو شوي نو کار مار نشته زمین.
ګاګ هم نشته ګاګ د کوم ځای نه راشي بازارونه بند دي دا خو د بار نه خلک راشي د دکاندارانو نه هم سودا وکړي بیا راشي په موږ باندې نو موږ نه وکړي نو زموږ هم کار وشي او د هغې هم کار وشي صحیح ده او داسې کوم دی دې بازار کې ډوډۍ لوځي ته خپله سیاڼه سړی دې کې چېرته کار کېږي سودا خرڅېږي ستاسو د وزیر اعلی صاحب ته حکومت ته څه پیغام څه غوښتنه تاسو هغې نه کوئ د هغه نه دا کوو چې دا غریب خلک دې څوک نه تنګوي دا مزدوري کوي څغله ډاکوان نه دي دا اوس ما په 2000 روپۍ کرې د هغې څه پینډۍ کې په دې 100 کرې ده دې کې دي 14 کیلو دا دې کې به 100 ګټم بچوله 16000 روپۍ خو د دې دکان کرې ده زما 16000 سره ټوله سیوا دي او څه چې کم دی نو بس نور بس موږ تا ته څه ووایو یار بالکل جی بالکل دا ګورنمنټ ګورنمنټ ته وزیر اعلی صاحب ته څه وزیر اعلی صاحب ته دا خواسته زمونږ که نه چې به دی وي لاکډاون دی که نه خو دا د کار دی چې د 2 میاشتو د 3 میاشتو خرچې موږ له راکړې موږ به د کور نه قسم دی کراوتي بس موږ اودس به موږ په کور کې کوو بالکل زمونږ خو بچي له لږې د لاسه مړه شو په سبزی منډي کې هم دی دا لاکډاون په هسپتال کې هم دی دا وایرس چې کوم دی صرف په ډبل سواره کې نه دی دا ما په خپله به ځانې خود پولیس ته مې ښودلي په موټر کې 15 کسان ناستي د هغې دپاره وایرس نه یا او د یو غریب سړی د ګاډۍ ور راټینګوي سایکل ور راټینګوي او موټرسایکل ور راټینګوي هغې ته دا لاکډاون دی دا په تاړه کې هم پکار دی دا لاکډاون دا په هسپتال کې هم پکار دی په جوماتونو کې چې کوم دی 3 فوټه چې کوم دی ځای پرېږدی تاسو په تاړه کې په خپله پرېښي دي په تاړه کې تاسو د یو بل نه لاس نه میلو کړی غاړه نه دي ورکړی زما نه تپوس که زه درته یو کس ښیم بالکل دې ټایم کې ما سره نور هم ملګري ولاړ دي جومات لپاره دي تراویح مه کوئ لمونځ نه مه کوئ څنګه ملګري څنګه جل خیر دی شکر سودا نه راغلي شکر او سودا نه راغلي څنګه ریټونه څنګه دي نو به ریټونه خو د اور په بیه دي او څه حکومت پریشاني جوړه کړې ده دلته دغه مصروفیات چې چالو دي کارونا دا یو سودا مودا مو واغشته کنه او شکر دی خو روان یو او د 4 بجو نه بعد چاپی لګي نن خو راسنی شپرونه دریم چت نه خلک را کوزول او غریب سړی خو هیڅ لکه هیڅ دغم نشته چې یو سړی به تاسو کې چې کوم یو سړی مالدار دی وسی رسی هغه چې څه کولای شي او غریب یو غړ سړی ګراشي موټر د روډ پر میون نه درې سرکاري خلک زی راځي او دا تاسو نه کوي چې لکه دا ولې گاډي ودرو او که ګاډي ولا باندې راشي نو بچي سی ور سره وکړه که خپل سره یو که چې تاسو کو او که څوک د یو خبره تاسو کی نو تاسو کولای نشي اوس چونکې د لاکډاون متعلق مخکې دا واضح احکامات نه اوس چونکې وزیر اعلی صاحب طرف نه دا احکامات ملو دي چې 4 بجې به ټول دکانونه سره دغه بنديږي دغه حواله سره دکانداران شو دي موږ سره پورا کوآپریشن کوي عوام ماشاءالله ډېر ښه دغه شوي دي